څلورم نمبر مقام الکافی فی فقه ابن حنبل رحمه الله داغي په حواله سره او نور کتابونو نقل کړي دي مشهور او معروف کتابونو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یوې زنانه فاطمه د نبی علیہ السلام نور نه بل فاطمه وا نو دی فاطمی غلا وکړه او غلا په دې باندې ثابت شو نو حد شری حد دا چې داغه نه بلاس کی لاس به تر نه کټ کیږي نو د دې قوم او د دې قبیله ډیره فکرمند شو چې زمونږ دي زنانه نه به اوس لاس کټ کی راځي نبی علیہ السلام ته شفارس کو شفارس و شفارس کې بسوک پیش کو و د نبی علیہ السلام یو صحابي دی اسامه ابن زید رضی الله عنه دا د حضور ډیر محبوب د تبه حب رسول الله ویل حب رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب صحابي اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ ته دا قوم ولا راغل او ورته ویلي وای زمونږ د خزي غلا کړی د لاس به ټکټ کی ته حضور پاک ته شفارس وکړه نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شفارس وکړ ورته ویل دا فاطمه مخزومیه ده غلا کړی د تاسو ته لاس کټ کوي زه شفارس کوم دا لاس ته نه کټ کوي نو په دغه موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب غوسه شو اسامه ابن زید رضی الله عنه ته فرمایل اتشفع فی حد من حدود الله آیت د الله په حدود کې د الله تعالی د طرفنا په مقرر کرده او مقرر شده سزاګانو کې ته شفارس کې دا تاسو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد زاد الله فی حکمه چې کوم انسان شفارس د وجنا د الله رب العزت حکم د الله یو حد یو مقرر شده سزا هغه معطل شو د الله رب العزت د حکم ضد د الله د حکم اپوزیټ او د الله د حکم عکس د الله د حکم په ځای بل حکم هغه ایجاد کو د الله د حکم مخالفت وکړو سخترین نبی علیہ السلام په دې خلکو باندې په هغه صحابي باندې غوسه شوی دی حالانکه اسامه ابن زید رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته انتهایی محبوب وکړه خدا جرم دی څه شی دی جرم د الله رب العزت د طرفنا او د حضور د طرفنا د شریعت د طرفنا چې کومه سزا مقرر شوې ده هغه ته حدود وایو څه ورته وایي مخکې مې بیان کړی حکم مرګرو ته لګ لګ ذهن کې برازي او حدود سو چا ته پته شته حدود طالبان بنوي عام مرګري ډاکټر صاحب شپږ ماشاءالله ډاکټر صاحب ته یاد استاد ته یاد شپږ دي سودي مسلمانان ته حدود یاد او مسلمان ته لا یاد څه شي دی لا څه شي لا د انګريز متیاز ورته ډیر سړي خي یاد دي کنه د انګريز قانون ورته یاد دي د قران او د سنت احکامات ورته یاد او دا عوام تاسو مونږ نه ملامت کو د دې کار خراب دي چې دې نه بیان شنو تاسو به زده کوي کنه او چې دې نه بیانې نو تاسو به د کوم زده کوي نو حدود شپږ دي څونه دي یو حد او یو سزا هغه د غل ده کوم سړی چې غلاو کی کوم غل چې غلاو کی او دا غلا د شریعت مطابق شریعت چې څه غلا ویل ده چې مال محفوظ وي مال محترم وي او پر دې مال وي په پټه باندې وي نو دغه غلا ثابت شو اقرار او اعتراف سره یا گواهان سره نو بیا بلاس کټ کی سب کی نو دی حدود کی شفارس جایزو شفارس حرام دی څه دی حرام دی بیا دا حدود معطل کول دا حدود اغا ختمول د دې په ځای باندې خپل سزاګان رسل نو دا خو بالکل حد کفر ته رسیدونکي خبره ده دا بندگان ته اختیار نشته دغه مونږ چې وایو چې لکه دا قوانین اسلامي نه دي دا نظام اسلامي نه دی دا آئین اسلامي نه دی هغه دا وجه ده چې د غل لپاره سزا هغه لاس کټ کېدل دي په 74 سال کې چېرته د غل لاس کټ شوی دی شوی دی نه دی شوی بلکې تاسو راوالي تعزیرات پاکستان تاسو راوالي او تعزیرات پاکستان بیا د دې غل بابه مګوري د زناکارۍ بابه مګوري نه صرف دا چې دی حدود معطل کړي دي
او اسلامي سزاګانې پرېښودې دي اسلامي سزاګانو کې نو دي تغییرات کړي دي آیا بدلې کړي دي مکمل یو زنانه یا سړی چې غلا وکړي زنا وکړي او زنا نو د هغې دپاره د شریعت حد دا دی په شپږو حدودو کې که دا واده کړي وي نو سنګسارېږي به او که بې واده وي څو کوړې به میلاوېږي 100 کوړې به میلاوېږي ستاسو اسلامیه جمهوریه پاکستان تعزیرات پاکستان کې لیکلي دي چې کم سړی یا کومه زنانه زنا بالرضا وکړي زنا بالرضا په خپله خوښه باندې ځان له ګرل او څه شی فرینډ او څه ورته وایي هغه فرینډونه مې وایي فرینډ جوړ کړي په خبره وي او زنا وکړه د هغې سزا څه ده زنا بالرغبت او په رضا سره چې کومه زنا ده وایي د هغې سزا دا ده 15 کاله قید او زیات نه زیات 10,000 روپۍ جرمانه څومره 15 کاله قید او 10,000 روپۍ ټول ووایي شابه څونه دی ښه قرآن وایي که دا واده کړي وي سنګسارو به قرآن وایي که واده کړي نه نو موږ به کوړې ورکو او تعزیرات پاکستان وایي نه 15 کاله سزا او 10,000 روپۍ دا تعزیرات اسلامي شو که غیر اسلامي شو دا د قرآن سره موافق شو که مخالف شو نو مولا د خدای په سترګو ړوند کړي چې دله آیین کتلی نه دی تعزیرات پاکستان یې کتلي نه دي او اسلامي دی په خبره وي تې ورځو کې راڅخه تې ملګره کې نو یو مولا مفتي هغه راغی بیا سوالات جوابات داسې یو نشست شو نو بیا ته ما په وایي زمونږ آیین خو اسلامي دی همې اول د دې نه مخکې زه تا ته جواب درکوم یو پوښتنه درنه کوم ما مفتي صاحب په ایمان وایه آیین مخ دې کتلی دی چې داسې مخ دې کتلی وایي نه ما خو تر اوسه آیین نه دی کتلی نو مې ګوره ظلم مه کوه که نه تا تر اوسه آیین کتلی نه دی تعزیرات دې کتلی نه دي او اسلامي دی بس یو بو دی بس خبره خوره ده چې زمونږ حرم کې اوسېږو کعبه کې په خبره وي هلکه خو ګوره چې حرم او کعبه خو هلته ده خو دلته نه ده که نه لږ خپله سترګې یو سړي ته چا ویل چې هلکه سپي ته نه څوک غوږ وتښتول هغه منډې والې که نو ډېرې منډې والې بیا چارې سر کوي چې منډې ولې چې سپي رانه غوږ چې غوږ خو یې دلته دی وګوره که نه نو غوږ ته ګورو نه چې سپي رانه څه کړی دی نو ستاسو تعزیرات پاکستان ما سره شته او کوم ملګري ځان له اخېستل غواړي دلته په خیبر بازار کې یونیورسټي بک ایجنسۍ کې میلاوېږي هلته به والي تعزیرات پاکستان څپه به درته زه وښیم دا پکې راواړوي صحیح شوه دا دې پورې راته وایم ښه دویم نمبر چې کوم کس په پاکدامن مسلمانې ښځې باندې د زنا تهمت ولګوي د هغه سزا قرآن او حدیث او شریعت او اسلام کې څه ده هغه دا ده چې دوی به دا تهمت یا ثابتوي په 4 ګواهانو سره څه سره که 4 ګواهانو سره ثابت نه کړه نو الټه به ده ته 80 کوړې میلاوېږي څومره 80 کوړې دا د اسلام او د شریعت حکم دی تعزیرات پاکستان وایي چا چې په یو پاکدامن سړي یا ښځه باندې تهمت ولګول سزا یې دغه ده چې یا به 10,000 روپۍ ته نه اخلو یا 15 کاله جرم کوو به قید به بچو څه بچو نو اسلامي شو که غیر اسلامي شو بس کوم خبره به درته څه کومه ثابتو دا به طور مش نمونه از خرواره لہذا نبی علیہ السلام غصه شوی دی نبی علیہ السلام صرف په شفارس غصه شوی دی نو مسلمان لا بیا خاص کر عالم له غصه ولې نه ورځي چې د الله رب العزت حدود په دې ملک کې معطل شوي دي د الله رب العزت سزا مقرر شده سزاګانې هغه خلکو خپل لاندې کړي نو دې کې غیرت ولې نه راځي د دې خلاف اواز ولې نه اوچتوي خو بیا خلک خفه کېږي دلته کې نوم وروره اسلام دلته پاکستان کې د اسلام په نوم باندې مونږ قسم دی امت مسلمه سره لوبې ګولوبې کله یو نوم باندې جلسه کله په بل نوم باندې جلسه اوس پرون یو جلسه شوې ده د اسلام په نوم باندې د تقدس حرمین په نوم باندې او هغې کې د تقدس حرمین نه زیات تقدس شهباز شریف او نواز شریف ډېر بیان شوی دی په خبره باندې فی هلته پکې تحریف فی الدین قسم بالله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه دا آیات دا مطلب دی چې کافران سره هغې پورې وجنګېږي چې د شرک زور کم شي نو وایي موږ به دې سره تر هغې جنګېږو چې د عمران خان دا فتنه موږ دفن کړو نه کافر دی په خبره باندې فی دا تحریف نه دی ای مولیانو تحریف دی که نه دی څوک شته چې ورته وایي چې داسې کار مه کوه دا ناجایز دی حرام دی خو که زه یم زه ګستاخ یم زه بیا څه یم زه بیا ګستاخ یم زه بې ادب یم نو موږ د تحریف د دین
او د دین سره بغاوت د هیچا نه منو ښه که ملا وي او که څه وي امي وي او که د هرې پارټۍ والی مونږ د دین محبوب دی د دین مقابله کې مونږ ته هېڅوک محبوب الله رب العزت دی حدود و تعزیرات په ملک پاکستان کې نافذ کی شرعي نظام دی الله رب العزت راولي د دې کفري او انګریزي نظام نه دی الله پاک مونږ ته تاسو ټولو ته نجات نصیب کو فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین